د لوی او بخونکي الله تعالی په سپېڅلي نامه. السلام علیکم ګرانې هیوادوالو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. د نن ورځې خپرونه کې مې درته د کابل پوهنتون باره کې معلومات راټول کړي چې د کابل پوهنتون کله او د چا لخوا نه یې بنسټ ډبره کېښودل شوه او اوس څومره پوهنځي لري او څومره شاګردان یا محصلین ترېنه فارغ شوي دي. د همدغه معلوماتو لپاره د اورېدلو لپاره راسره اوسئ. د یاد پوهنتون د بنسټ ډبره په 1931 کال کې کېښودل شوه. په 1932 کال کې د همدغه پوهنتون رسما په زده کړو پیل وکړ چې لومړني سمستر محصلین د کابل د لیسو څخه راجمع شوي وو. د یادو محصلینو شمیر 8 تنو ته رسېده. ټولو پوهنځیو شاګردانو ته یو ځای تدریس کېده یا یو ځای دوی زده کړې کولې. په 1943 کال کې د ټولو پوهنتونونو لپاره جدا پوهنځي جوړ او اداري یعنې ډپارټمنټونه یې ورته انتقال شول. د 1444 او 1455 کلونو ترمنځ یعنی په 1492 کال کې د لومړي ځل لپاره ترکي محصلین د بهرنیو محصلینو په توګه پکې شامل شول. ځکه ترکي محصلین پکې شامل شول یا د محصلینو په خپله غوښتل چې د کابل پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي. ځکه یاد پوهنتون د سیمې په کچه په څو معتبرو پوهنتونونو کې راته. د لومړي ځل لپاره په 1480 کال کې د کابل پوهنتون څخه د طب پوهنځی جدا او د بنسټ ډبرې د علي آباد روغتون ترڅنګ کېښودل شوه. د یاد پوهنتون د یاد پوهنځي د بنسټ ډبره د هغه وخت د ترکیې د سفیر کامل بیک په لاس کېښودل شوه. د کابل پوهنتون تر دا مهاله 18 پوهنځي لري چې د 200 استادانو لخوا ورته تدریس ورکول کیږي چې استادان د ډاکټورا، ماسترۍ او همدارنګه د لیسانس تر کچې پورې زده کړې کړي دي. د کابل د اداري چارو پوهنځیو ودانۍ په 1423 کال کې جوړه شوې ده چې په 1400 لکه مخکې به چې ویلې په 1443 کال کې د ټولو پوهنځیو جدا څانګې یعنې جدا پوهنځي جوړ شول. د یادو پوهنځیو لپاره بیلابیلې د کابل په سیمو کې لیلې جوړې شوې یا هم د محصلینو د شپې د پاتې کېدلو یا د خوب د کولو لپاره اتاقونه جوړ شول چې د کابل په مختلفو سیمو کې موقعیت لري. او همدارنګه بیا وروسته د همدغه پوهنځیو لپاره جدا کتابتونونه جوړ شول چې ترڅو یاد محصلین ورڅخه ګټه واخلي یا 1 ساعت 2 ساعته څومره موضوعاتو د ریسرچ یا د کتلو لپاره غواړي دوی ورسره لاس او ګریوان یې دوی د هغه باره کې معلومات لاسته راوړي. یاد کتابتون د ټولو پوهنځیو لپاره جدا جدا جوړ شول. په 1999 کال کې د لوړو زده کړو وزیر وویل چې د یاد پوهنتون محصلینو ډیر مشکلات ګاللي دي او هم نه به ورته ترانسپورت او نه به ورته برق او همدارنګه د دوی لپاره به ناستې خونې نه وي بلکې دوی به ټول په یو د څو مختلفو پوهنځیو شاګردان به په یو صنف کې کېناستل او دوی ته به تدریس کېده او بالاخره دوی به د امتحان د اخیستلو ځای به هم دوی نه لرو. په کومو بسونو کې به چې دوی و په هماغه بسونو کې به دوی امتحان ورکاوه. د کابل پوهنتون د افغانستان 4 ولایتو کې تر ټولو لوی پوهنتون ده چې پکې د کال تقریبا 28,000 شاګردان زده کړې کوي او همدومره شاګردان په کال کې فارغوي. د یاد پوهنتون چې کله د بنسټ ډبره په 1931 کال کې ایښودل شوې ده تر دا مهاله تر 150,000 څخه تر 180,000 فارغان په مختلفو برخو کې فارغ کړي دي او یا هم ماستري او ډاکټورا تر کچې پورې پکې زده کړې کړي دي. د یاد پوهنتون ښکاره بیلګې د پرمختګ ښکاره بیلګې چې د یاد پوهنتون کې شروع شوه هغه هم د ډاکټورا او د ماستري تر کچې پورې زده کړې دي چې د پښتو او دري برخو کې ډاکټورا او د ماستري تر کچې پورې پکې زده کړې کېږي. همدارنګه په کابل کې نور هم شخصي پوهنتونونه موجود دي چې تر ټولو نه غټ پوهنتونونه چې شاګردان یا محصلین ډیر غواړي چې په هغو کې داخله وکړي هم د کاردان پوهنتون ده او په دویم قدم کې په تیره دوره کې چې څو کاله مخکې چې ډیر شاګردان هغه اقتصاد به چې ښه و هغه به پکې داخله کول هغه افغانستان امریکایي پوهنتون و چې ډیری محصلینو غوښتل هلته لوړې زده کړې ترلاسه کړي.
همدارنګه په کابل کې نور هم لوړ پوهنتونونه شته چې شخصي پوهنتونونه چې ډېری محصلین لري، لکه د کابل کارتین هاوس کې د جهان پوهنتون چې ډېری محصلین لري او څو ډپارټمنټه هم لري. د کانکور په ازموینه کې ډېری محصلین د 14 ولایتو ځوانان غواړي چې لومړی انتخاب کابل پوهنتون وکړي یا کابل طب پوهنځی وکړي او له هغې نه وروسته د کابل نور پوهنځي انتخاب او یا هم لاسرسی ورته پیدا کړي. په لومړي قدم کې د دوی د هیله او ارمان چې تر څو کابل پوهنتون ته دوی ځان کامیاب کړي او یا په کابل کې دوی لوړې زده کړې وکړي. همدارنګه نور هم په افغانستان کې شخصي پوهنتونونه موجود دي چې د هغې له جملې څخه په ننګرهار کې د سپین غر پوهنتون ده چې د طب برخه کې پکې زده کړې کیږي چې هر کال پکې سلګونه ان تر زرګونو شمېر رسیږي، محصلین فارغېږي او همدارنګه د هیواد په ګوټ ګوټ کې خدمت کوي او هر کال پکې په سلګونو په زرګونو شاګردان داخله کوي. یاد پوهنتون د محصلینو د تجربې لپاره خپل پوهنتون یو څانګه هم لري چې تر څو محصلین فارغ کیږي یا تر دغه ځای ځي دوی د یو څه تجربې خاوندان اوسي. همدارنګه په هیواد کې د اریانا پوهنتون شخصي پوهنتون ده چې همدارنګه د طب په برخه کې پکې زده کړې کیږي. د روخان پوهنتون ده د سپین غر پوهنتون نه وروسته چې هیواد کې ډېر ځوانان غواړي پکې زده کړې وکړي. ګرانو هیوادوالو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې ما درته د کابل پوهنتون باره کې معلومات راټول کړي او تاسو ته مو واورول. هیله من یم چې دغه معلومات ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې چې هر چیرې یاست خوشحاله، آباد او سوکاله اوسئ.